سلام د پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل ګرانو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګي ته په خیر راغلاست. امریکا د افغانستان زلزلې ځپلو سره 55 میلیونه ډالر عاجله مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغانستان کې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره افغانانو سره 55 میلیونه ډالر بیړنۍ بشردوستانه مرسته کوي. د دغه وزارت خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د جون د 22مې زلزلې د افغانانو د بشري کړکېچ چې له اوږدې مودې دوام موندلی لا پسې سخت کړی دی. اعلامیه وایي د امریکا له مالي ملاتړ برخمنو شریکانو له دې طبیعي پیښې وروسته د بیړنۍ روغتیایي مرسته ورسوله او ولسمشر جو بایډن د نورو اړتیاوو د ارزولو لارښوونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اوس د ولسمشر جو بایډن د همدې لارښوونې پایله کې د دغه هیواد د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان سره د 55 میلیونه ډالرو په ارزښت دغه عاجله اضافه بشردوستانه مرسته اعلان کړه. افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او نورو سرچینو ویلي د دې زلزلې کې تر 1100 ډېر کسان وژل شوي دي، سرباندې 3000 ټپیان دي او همداراز سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو همغږۍ ادارې او چا دا زلزله ناروین کې بل ناروین بللی او زیانمنو خلکو سره د بیړنیو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر غوښتي دي. د دغه ادارې مشر رازمل اکبروف وویل زلزله ځپلو ولسوالیو کې پراخه ویجاړي رامنځته شوي او هلته 362,000 کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي د دوی دغو بیړنیو مرستو کې به د سرپناه وسایل، د پخلي لوښي، کمپلې، کالي، لمریز ګروپونه او د کورونو اړین وسایل شامل وي. امریکا وایي له دې مرستې سره به روان کال د دوی لخوا افغانانو سره د ټولو ترسره شویو بشردوستانه مرستې اندازه 204 میلیونه ډالرو ته ورسېږي. د یادونې وړ ده چې تر امریکا وړاندې چین، هند، پاکستان، ایران او ځینو عرب هیوادونو هم افغانستان کې د وروستۍ زلزلې زیانمنو سیمو ته مرستې لیږلي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد همدا تېره ورځ سه شنبې د مارچ 28 پر خپل ټویټر لیکلي چې چین 2 الوتکو کې د 8 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې راستولې دي. د ښاغلي مجاهد په حواله د چین مرستو کې هم کمپلې او نور اړین توکي شامل دي. د دې زلزلې د زیانمنو شویو سیمو ځینې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د کورونو او سرپناه په جوړېدو کې دې ورسره مرسته وشي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ خوست او پکتیا ته تللي پلاوي خلکو سره ژمنه کړې چې د سرپناهو رغولو کې به ورسره مرسته وکړي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.